السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته موږ سره چې کوم د زوم ګروپ راغلی دا به ډیټیل سره ډیسکس کوو. صحیح شو. دا موږ سره راغلی د زوم ګروپ دی. دلته موږ څه کوو دا فایل موږ زومینګ ورکو سونه زومینګ اغوستل غواړو ایزیلی اغوستی شو. سمبل زه رالم ایکولز ټو رینډ مې واغوشتو دلته مې کلیک کو. صحیح شو. که زه راشم د زوم باندې کلیک کما نو موږ سره دلته یو وینډو اوپن شي. هلکه زه 200% څه کوم دا زوم ورکوم لا 100% ورکوم نو دلته نه موږ څه کولی شو دا زوم لګولی شو. که زه راشم 200 والم دلته راشم اوکې کمې نو موږ سره به 200 کې څه کېږي دا پیج به را سره زوم کېږي. دلته نه موږ اومم دا زوم کولی شو. ورته وګورئ که د ماینس باندې کلیک کوو نو دا موږ سره زوم اوټ کېږي را سره. که د پلس باندې کلیک کوو موږ نو دا زوم ان کېږي را سره. صحیح شو. دلته نه مونږ کولی شو او چې کوم دا پلس راغلی نو دې ځای نه مونږ لګولی شو. صحیح ده. ها که د زوم باندې زه کلیک کم دلته نو دا خو جسټ پرسنټ دی. که زه خپل پرسنټ لګول غواړم چې لایک زه وایم چې ما سره 2% کې دا پیج زوم شي. صحیح شو. لا خپل بیلټن ولا ورکو زه وایم چې لکه موږ سره یې څونه راشي 250 مې واغوشتو. صحیح شو. راشو دلته اوکې کوې نو دونه موږ سره دا زوم کېږي. که د زوم باندې زه کلیک کم دلته او زه ورته وایم چې لکه موږ سره دا پیج دا ویډ دی را سره څه شي سیوا شي څونه یې سیوا شي څه دونه ټایپ کې د راشي پیج ویډ باندې به کلیک کوو اوکې کوې نو پیج ویډ په سیوا کېږي. صحیح شو. که زوم کې واپس کلیک کوو لکه زه وایم چې دا ټکس دا ویډ ته را سره سیوا شي نو ټکس ویډ په سیوا کېږي. که بیا د زوم کې کلیک کو راشو لکه وول پیج زه وایم چې ما سره په دې ټول پیج باندې دا انکریز شي نو د ټول پیج نه موږ لګولی شو. جسټ راشو اوکې باندې کلیک کو ټول پیج به ما سره راځي. صحیح ده که نه. نو دا کمانډز موږ سره کم دي زوم کمانډز را سره. نیکسټ بیا موږ وګورو دلته یې لیکلي دي په دې ځای کې 100% یې لیکلی زوم یور ډاکومنټ ټو 100%. که زه راشم دلته زوم نه دی دا 200 کم او دلته اوکې کم نو دا موږ سره 200 کې دی زوم رالو. خو که نه دا زه یم چې 100% د دې ډایرکټ وړي نو سمبل راوشو کلیک به کوو څه باندې دی 100% باندې نو دلته نو موږ سره څه کېږي دا پیج به واپس نارمل 100% ته وړي. صحیح ده. نو دا موږ سره نارمل زوم دی چې موږ څونه زوم ورکو او که نه واپس یې نارمل فارم ته راوړو چې 100% زوم دی والي نو هغې دپاره موږ په دې کلیک کوو. صحیح شو. بیا نیکسټ موږ وګورو دلته لیکلي دي 1 پیج. څه یې لیکلي دي 1 پیج یې لیکلي. که زه راشم 1 پیج کلیک کړم نو دا الریډي ما سره 1 پیج دی. صحیح ده که نه. که زه راشم کنټرول انټر کړم یو بل پیج والم ایکولز ټو رینډ والو دې ځای کې دلته رالم ایکولز ټو رینډ مې واغوشتو انټر مې کو. صحیح شو. نو دا موږ سره بل پیج رالو ملټیپل پیجز شو را سره. که زه بیا کنټرول انټر کم ایکولز ټو رینډ دلته نه والم انټر کم بیا را سره پیج رالو. که اوس راشو دلته کلیک 1 پیج نو موږ سره بس کېږي اونلی 1 پیج به شو. که نه ملټیپل پیجز باندې شو کوې نو موږ سره بس راځي ملټیپل پیجز به راځي. که زه اوس څونه کنټرول انټر کوم که نه لاندې ورسره نیو پیجز راځي ایکولز ټو رینډ مې واغوشتو او دلته رالم انټر مې کو. صحیح شو. دا بل پیج رالو. که زه بیا کنټرول انټر کړم نو بیا نیکسټ پیج راځي ایکولز ټو رینډ او انټر مې کو. دا بل پیج رالو بیا مې کنټرول انټر کو ایکولز ټو رینډ او دلته رالم انټر مې کوي نو موږ سره دا څه راغلل ملټیپل پیجز راغلل. نو که موږ وایو چې ایم ایس ورډ کې موږ څه کوو د یو پیج نه زیات پیجز موږ لګول غواړو نو دلته نه ایزیلی لګولی شو. صحیح ده. دا موږ سره 1 پیج که 1 پیج شو کوو نو سمپل 1 پیج باندې به کلیک کوو. خو که نه ملټیپل پیجز شو کوو نو راځو ملټیپل پیجز باندې به کلیک کوو. صحیح شو. بیا راغلی دی موږ سره پیج ویډ ته. که د پیج ویډ باندې کلیک کړو نو موږ سره د پیج چې دا کم ویډ دی دا به را سره انکریز کېږي. صحیح شو. خو که نه زه راشم 100% باندې کلیک کمې نو موږ سره به دا نارمل کېږي نو دلته نه موږ د پیج دا ویډ سیوا کولی شو. صحیح شو. زه زوم کوم دلته نه موږ ایزیلی دی زومینګ کولی شو چې څونه زوم ورکو کولی شو. ملټیپل پیجز شو کوم دلته نه ملټیپل پیجز موږ شو کولی شو. 1 پیج شو کوو دلته نه موږ 1 پیج شو کولی شو. صحیح ده که نه. نو دا موږ سره کم ګروپ راغلی دی زوم ګروپ راغلی. ټیک ده. انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ چې کوم دا نیکسټ وینډو ګروپ راغلی دی دا به ډسکس کوو. والسلام.